د هیواد د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر بلخ ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې د شهیدانو له یو شمېر کورنیو سره له کتلو وروسته په یوه رسنیزه ناسته کې وویل چې د شهیدانو له کورنیو، معلولینو او بې سرپرسته ماشومانو سره د مرستې په موخه یې 12 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له دغې بودیجې څخه تر دې مهاله 7 میلیارد افغانۍ مصرف شوي دي. اسلامي کومه بودیجه د 12 میلیارد په شاوخوا کې راکړې وه، په هغو کې په دې اولو شپږو میاشتو کې تقریبا 7 میلیارد افغانۍ مصرف شوی دي، چې زموږ مجموع شهیدانو ثبت خو 6 لکه و، څو زره کې 50,000 زیات کړ، نو هغه تر دې مهاله 7 میلیارد افغانۍ مصرف شوی دي. د اسلامي امارت دغه چارواکي همداراز ټینګار وکړ چې یاده ځانګړې شوې بودیجه به له هر ډول توپیر پرته د ټولو شهیدانو په وارثینو او په معلولو کسانو به په عادلانه توګه وویشل شي. یتیم دی، هغه چې د هر چا دی هغه یتیم دی، او معلول دی، هغه چې هر څوک دی هغه معلول دی. موږ ته توفیر الحمدلله نه کړی دی او نه کوو، ټولو ته مو حقوق ورکړي دي او ورکوو. له بلې خوا د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس وویل چې دغه ریاست تر دې مهاله د 4,000 په شاوخوا کې د شهیدانو له کورنیو او له معلولو کسانو سره نغدي مرسته ترسره کړې ده. هغه اسناد چې سره برابر شوي دي د 4,000 شاوخوا کې موږ معلولینو ته روپۍ ورکړي دي، تقریبا داسې 200 کم، او پاته د 2,800 کورنۍ د یتیمانو اسنادونه جوړ شوي دي، هغې ته موږ د 6 میاشتو روپۍ ورکړي دي. نو کوشش کوو چې دغه چا اسنادونه لږ مشکل لري هغې ته مو خبره ورکړې دی چې هغه اسنادونه سره ترتیب کړي، انشاءالله موږ بودیجه لرو ورته د هغې ته به روپۍ ورکوو. د یادولو وړ ده چې اوس مهال 8500 د شهیدانو وارثین او معلول کسان د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو له ریاست سره ثبت دي.